السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د انګلیسي زده کړې د ګرامر برخې دویم درس څخه راغلاست. درس پیلونه مخکې هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کلیک کړئ او وکړئ کړئ فیسبوک کې عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. درس پیلو. تیر درس کې مونږه د ګرامر اول درس په اړه درسونه ویلي ول. نن دویم درس وایو. نن دویم درس کې آرټیکل وایو. آرټیکل پښتو کې د تعریف توري ته وایي. په تعریف چې وکړو بیا پوهیږئ چې آرټیکل څه ته وایي. ښه آرټیکل are used before nouns د اسم د نومونو مخکې کارول کیږي. or noun equivalents in are a type of adjective د صفت یو حصه ده یا یو نوع ده یو قسم ده. عبارت له هغه کلمې څخه دی چې د اسم څرګندونه کوي او اسم کېدای شي چې د هغه د شخص ځای جنس او یا هم یو ایډیا اوسي او د تعریف توري په دوو څانګو ویشل شوی دي. ښه آرټیکل صرف ماغه په مخ ریلاندې وای چې آرټیکل څه ده. آرټیکل د اسم څرګندونې په اړه په باره کې دا کارول کیږي چې د اسم څرګندونه کوي. آرټیکل صرف دومره یاد کړئ د اسم څرګندونه کوي او د ناون مخکې راځي. before nouns used before nouns د اسم یا د نومونو څخه مخکې راځي بس. اوس آرټیکل په دوو برخې ویشل شوی ده. یو definite article ده او بل indefinite article ده. یو definite article بل indefinite article. definite article مشخص د تعریف توري بل غیر مشخص د تعریف توري. definite article چې ته وایي is the word ده. definite article هغه کلمه ده چې ده دې ته definite article. it limits the meaning of a noun to one particular thing. جی نشته دلته یو جی دلته کم دی. دا وای د معنا د یو limits the meaning of a noun د یو اسم چې دا د غي معنا محدودوي یو مشخص شي لپاره دغه لنډغه ده چې دا دلته پښتو کې کتل شي څنګه چې لنوم څخه معلومیږي مشخص حرف عبارت له هغه حرف څخه ده کوم چې یو عام اسم خاص اسم ته ګرځوي. یو عربي کې به تاسو کڅوک پوهیږي یو کتاب مثال بل الکتاب ده الف لام چې راشي مشخص دغه کتاب مثال منګویو علي دغه د انګلیسي کتاب ما ترکه د انګلیسي چې ویلې د پکې راولو دا مشخص کوي مشخص وي پکې یو شی مشخص وي. پوه شئ ډیفینټ آرټیکل چې وایي چې یو شی مشخص کی مونږ ته یو شی معنا محدودوي یو مشخص شي ته. مثال ډیر کتابونه پراته دي منګ وایو دغه د عربي کتاب دغه د انګلیسي کتاب دراول ور سره لاندې مثالو کې بیا منګ وایو پويږي دا. ها دویم indefinite article چې ته وایي indefinite article کې منګ یو الرو بل ان لرو. indefinite article کې it is a word when it proceeds a word that begins with a consonant. ها د کې دوه دي ا د یو من تیر درس کې ویلول یو आवाज لرونکي ای بي سي حروف دي یو غیر आवाज لرونکي چې आवाज نه لري. نو دا ا د کم حروف د کم کلمو مخکې راځي کم چې په غیر आवाज لرونکي کلمو باندې شروع حروف باندې شروع شوی وي لکه اپن یو قلم. دا indefinite article کې موږ پاس ویلي چې هغه مشخص شوی یا شی مشخص وي د عربي کتاب انګلیسي کتاب. ان کې مشخص نه وي ان کې هغه شی موږ ته مشخص نه وي. مثال a book یو کتاب. علي give me a book. علي ماته یو کتاب راکا ما ویلي چې یو کتاب راکا بل چې مې نه دی ویلي نه مې دی ویلي چې د عربي کتاب را انګلیش کتاب راکا مشخص کړه مې نه ده خو مقصد یو کتاب راکا. مثال تاسو چاته وایي give me a pen یو قلم راکړه یو قلم راکړه مشکل نشته سور رنگ وي شین رنگ وي هر یو چې وي مقصد راي کړه. نو indefinite article کې موږ مشخص کوو کوم غواړو یو شی چاته مشخص وایو باید definite article نه کار واخلو د کلمې مخ کې باید دراولو دا موږ اوس مثالو کې پويږي. ها دغه یو ځل بیا وایم هغه کلمو مخې ته راځي چې आवाज لرونکي نه وي. مونږ تیر درس کې کچا اول درس نه کتل هغه وګورئ بیا په دې پوهیږي چې आवाज لرونکي غیر आवाज لرونکي کلمې کوم حروف کم دي. ان د هغه کلمو مخې ته راځي چې هغه आवाज لرونکي وي. واول لیټرز هغه کلمې چې په واول لیټرز حروف باندې شروع شوي هغه نه مخکې ان راځي او د نورو مخکې ته ا راځي. دلته مثالو کې موږ وایو اپن یو قلم اپن یو قلم مشکل نه شین رنگ تور رنگ هر قلمي مقصد یو قلم. ابوک یو کتاب
ابوک یو ارولر یو خطکش، ارولر یو خطکش. اوس ان منګ وایو، ګوره ان مثالونه، ان اپل، ان اپل یو مڼه، ان اپل یو مڼه. ان دلته ولې راغلی؟ ځکه دلته اپل ا سره شروع شوی، واول حروف ا ای آی او یو، ا چې دا واول لیټرز ده، نو واول نمخ کی ان راولو منګه، ان اپل یو مڼه. ان اورنج، ان اورنج یو نارنج. دلته او راغلی ولی ان مراوسه ځکه او دی واول لیټر څخه ده، ا ای آی او، ګوره او سره راغلی نو ان مراوسته. اگ، اگ چې ده په ای شروع شوی، هګۍ یو هګۍ، ان اگ. ان ځکه وایو چې اگ چې کلمه چې ده په واول ای باندې شروع شوی نو ځکه ای راولو. او بل د مثال دا ان اخوا کا دا راوله، دا اپل، دا اپل موږ نه راولو ځکه دلته ان اپل راولو صحیح ده. دلته غیر مثال دا بوک، دا بوک، دا بوک دلته ده، دا بوک یو کتاب، نه یو کتاب نه، دا بوک یو کتاب خو مشخص کتاب. دا بوک، علی give me the book، علی give me the book، دغه یو کتاب پرو ده، هم دغه کتاب را بل مرا کو اشاره کو ورته دغه کتاب. give me the English book، ماته دغه انګلیسي کتاب راکا. give me the red pen، دغه سور رنگ والا قلم راکا. چې کله یو شی مشخص کو لنډه درته وایم ما دراولو، او چې مشخص نه وي مقصد یو مڼه یو هر چې وي هغه ته ان راولو، ان راولو. ا دی بغیر کانسوننت حروف څخه ورسته راځي، ان دی واول حروف څخه مخکې راځي. ها ټو بی ورس منګه لند تعریف کو دا وایو. ټو بی ورس کومکی افعال شي دي، کومکی افعال. کومکی افعال عبارت له هغه فعلونو څخه دي کوم چې د جملو په بشپړولو کې مونږ سره مرسته او همکاري کوي، او بدون له کومکی افعال څخه جمله نه بشپړېږي. بس همدومره یاد کړئ. ټو بی وربس چې دي انګلیش تعریف مې نه ده لیکلی، صرف پښتو کې مطلب واخلئ تاسو. هغه دي چې جمله بشپړولو کې موږ سره مرسته کوي، او درې دانې دي. is am are، is am are، دا درې ټو بی وربس دي، دا یاد کړئ. ټو بی وربس څو دانې دي؟ درې دي. is am are دا که درته ووایم دا جملې په هر هغه سره دا راځي، دغه ډیر مهمه دي، دا به یادوي. ټو بی وربس په هر جمله کې دا څنګه چې عربي کې حرف جر ګورئ چې په هر جمله کې وي، دغه انګلیسي ټو بی وربس په هر جمله کې دا راځي. ها ټو بی وربس منګه یو ماضی زمانه کې لرو، یو اوسنۍ زمانه، یو آینده کې لرو، خو دا اوس نه وایو. دا په تاسو باندې په ماضی زمانه کې بیا موږ وایو. ټو بی وربس فعل الیات کې بیا د تاسو ته وایم چې د دې ماضی چې دا او آینده کې چې راځي. نو فعل لپاره ټو بی وربس یاد کړئ چې ټو بی وربس چې دا د جملې بشپړولو کې موږ سره مرسته کوي، او بل ټو بی وربس درې دانې دي، is am are. دای موږ نن نه درسو، نو کار څه مشکل سوال وي کومنټ کوئ، او دا درسونه دوستانو سره شیر کوئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ښې چارې، ټیک کیر، هاف ا ګود ډے، بای بای، سلام علیکم.